د دې تور شپو وساته یو سهار دی را روان دی. دا بیسې ونیسه ته دا 100,000 روپۍ تا له یو ورور درکړی د دې لپاره چې زما دا خور چې کوم دی چې زما دا خور چې دی چې دا د اختر په کور تېر الله له خوشحاله که ولاد دله ډېره درکړي وروره بس وایي چې په 100,000 روپۍ باندې به زما کور کې کار روان شي دا 50,000 روپۍ ستا د کور د کار لپاره په دې باندې به د ونیسه الله دې کامیاب کړه وروره الله دې ډېره درکړي دا ستا د کور د روزګار لپاره چې ځان نه کور کې وړوکي شان روزګار روان که الله پاک به پکې ډېر برکت واچوي. السلام علیکم. کپڑا بسو دا 50 روپۍ ده په ته رقم دی وخورې نو دا خو نن خو سوزینو کې اختر هم دی بلکې داسې به ووایي چې به د اختر شپې ورځې دي نو ته ولې روتې دی روټ ته خاوند یې نشته څه چل دی پې هغې له چا څه ورکړي دماغي تکلیف یې دی دماغو تکلیف یې دی بس پېښور کې قرضدار اوسي ډېر زیات دلته راغی دې کې ته 100 روپۍ ورځ ګټې دې کې ته 100 روپۍ ورځ ګټې چې دا خرڅ بس دې کې بس ګټو بس الله مهربانه دې کړی الله سوره اندازتن تا ته چې ته څه ټایمه پورې دلته یې ماښامه پورې او بس ماښامه پورې تا ته 100 روپۍ پاتې کېږي ګټه چې تا ته مزدوري بس ضرور کوي مراکه بس بس مجبوري ډېره ده وروره مجبوري نه راوځم دا څو کپړې دي تا سره دا ما سره ټول شماره چې رسولي ما ته ووایه شبه دا چې ته شمارې ګرانه به شي خو دومره خو به درته پته لګي چې تا ته څو اخېستې دي که نه دې ما اخیستې وي خو اوس مې یاده وتې دي او نوسې مې بیمار دی هغه بس هسپتال کې دا لور مې بس دماغ مې بلکل کار نه کوي نوسې دې بیمار دی په کار دی چې بیا یوه پاتې دی نو پلار یې پرېښوستې دي نه وي په کار دی خو دې چې دی سره هسپتال کې وي ښځه کړې یم په کار دی چې دی سره هسپتال کې وي نو مجبوري مې ډېره ده که نه یو بس هغې نور بچي هم په کور کې دي او یو لور مې بله هم کونډه ده راته نو بس څه ووایم وروره بس هغه هسپتال ته مو له ورځم دې کمپلیکس کې دا کم سبا خلکو ته هم پته ده دې کوروالو ته هم پته ده بس دوی کره ورشم مونځ ته بس بله ورځ مې لور راغله ډېر ژړلې بیا مې ورله پیسې ورکړې 2,000 روپۍ مې ټولې کړې وې دا ورځ وي بس څه وکړې هغې بیا خپل کور ته راغلې سلویختي وبا ټوله سلویختي دې کمپلیکس کې وباسله بیا کور ته راغلل خپل کیستنه لاړله هغه سته خپې اپریشن یې موږ وکړو لکه ټوله زندګي د تکلیفونو ده ټول ژوند د تکلیفونو دی الله دې راباندې خپل رحم وکړي ټوله زندګي زما بس دا څه عمر چې دی ټول بس دکه په خفګانونو خورې دا چې زه مخامخ ناست یم که نه داسې وایي چې ورور دې مخامخ ناست دی ټیک شو زه وایم چې داسې وي کې سبا اختر دی که نه سبا اختر د نیمو خلکو نن هم اختر دی خو سبا زموږ د ټولو اختر دی زه وایم چې دغه اختر ته په کور کې تېر کړه دغه خپلو بچو سره تېر کړه خپلو ماشومانو سره تېر کړه دغه چې کومې کپړې دي دا داسې شوي چې تا په ما راخرڅې کړئ دا چې 100 روپۍ دغه حساب نه کوو ټیک شو دا به داسې کار وشي دا ټولې کپړې زما د 100,000 روپو شوې دا تا له رور درکوي تا چې مخامخ ناست ما ته ته وي دا ستا رور ناست دی زما ورور زما سیم ګورونه چا مړه کړي یو ورور مې پاتې دی الله دې کامیاب هغه له دې الله پاک ډېر ژوند ورکړي او کوم چې نشته هغې دې الله پاک وبخي الله پاک ته باندې خپل رحم وکړي خورې ګوره چې تا ته درېم ما دې لپاره ودرېم چې ته خوشحاله شې نو زه خو دې لپاره نه یم ولاړه که نه چې ته ما ته ژاړې نو به بیا خو زما نور زړه خفوي تا ورور مې بس ته ټول عمر په خفګان چارې مې نشته زه د رور یم که نه چې زه د رور شوم خو به داسې وګڼه چې دا ټول پښتانه ستا ورونه دي نو ګوره ته به خفه کېږې نه دا پیسې ونیسه ته دا 100,000 روپۍ تا له یو ورور درکړی د دې لپاره چې زما دا خور چې کوم دی چې زما دا خور چې دی چې دا د اختر په کور تېر الله له خوشحاله که ولاد دله ډېره درکړي وروره بس اوس مې سوچ کوم کېناست دی دله ما وروره بس د مور قبر له هم نشم تللی هلته هم دښمنانو خښه کړې ده بس د اختر شپه ده بس خفګان خلکو سره اوس څېرې وي ما ته پته ده چې قبرونو له ځي خورې داسې وکړه که نه دغه چې څه دي دغه زموږ په قسمت دي کور مې داسې دی چې دغه یې بس خفګانونه دي وروره ډېر زیات ته داسې کار وکړه خورې که نه زه تا له یو مشوره درکړم
ته چې په کوم علاقه کې ته په دغه علاقه کې په کور کې دننه ځان د داسې روزګار روان کړي د منیارې کار بل چې امراته دا وی خو وس کې کارز دار شي ما ډیر هغه باندې به څومره پیسې لګي هغه باندې دا شل ډیر زر روپۍ لګي خو چې یې خبر نور ترا ومن شل ډیر زر روپۍ نه خوري دغه شل زر روپۍ ما تعالی کمې درکړې کنه دا خو ما تعالی دې په دغه چې ستا اختر خولي تیر شي ټیک شو زه دا ذکر کوم په لار باندې چې کېره ما نور بس ډیر ستاسو په عزت پکې نه مو ګرځم په کورونه باندې ازمن څه دې عزت یې ژوند دی ته چې په شل ډیر زر روپۍ باندې به ما کور کې کار روان شي دا 50 زر روپۍ ستا د کور د کار لپاره په دې باندې با دولي صاحب الله دې کامیاب کړو الله دې ډیر درکې دا ستا د کور د روزګار لپاره چې ځان کور کې وړو کې شان روزګار روان کړه پاک په ډیر برکت واچي مشکل ما سره خدای مهامه کې بس نور دلال سر د کوسونه ډیر ستړي شي زما خور چې په کور کې دننه بچار دیواله کې دننه ناستې نو خخ الله دې کامیاب کړو الله ته وانت خلق رو رقم دی بس ولا پاک دې باندې خپل رحم وکي او سخت کې پکار کړو اوس کوړه لاړه شه بیا موږ کوړه لاړه شه زما ورولې نه وې زما دا 15 کال تیر کړ پړ په دغه باندې ما تیر کړ ټول عمر زما پروت پس ریزم نه کور کې د جمعې ورځ مې معلومه نه مې اختر معلومي لازم څه زندګي نن چې ضرور مخې دراغه نو خو بس نه څه خوشاله لاړه شي کنه ډېر خوشاله مر ورس الله پاک دې باندې خپل رحم وکړي الله دې باندې خپل رحم وکړي دغه بوله دغه یو سره الله فامان تاسو په شان خلک کمی رورا الله دې باندې رحم وکړي الله فامان د دې تور شپو وساته یو سهار دی را روان دی یو دل مرد سپینو ډانګړون قطار دی را